علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. دوستانو نوی ویډیو کې درته هرکلی وایم. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی یو د ګلاب په شانتې وړوکی ماشوم په اوبو کې ډوب شول. آیا په کومه طریقه ډوب شو او مور او پلار یې څه وایي چې آیا دا چا ډوب کو او که په خپله ډوب شول؟ دوستانو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره تر اخره وګورئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو ویډیو کتلو مخکې که تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي. د دې سره د ډالۍ نشانه مو وئ چې تاسو د تازه معلومات نه زر تر زره خبرېږئ. دوستانو ډېره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلې ده. د صوابۍ سره تعلق لرونکی یو د ګل په شانتې ښایسته ماشوم په اوبو کې ډوب شول او دوستانو دا ویل کېږي چې دا ماشوم د پلار سره تللی و په چکر باندې، چې پلار یې لمبېدل او دا ورته لاس وګلاندې، خو چونکې دا پلار ته یې پته نه وه او دا اوبو ته کوز شول چې دې په وجه باندې دا اوبو کې ډوب شول. چې کله پلار وکتل او پلار ته خبر نه و چې آیا زما زوی به په سیند کې ناست، نو چې پلار وکتل بچی نه و، نو بیا بعد کې خلکو وویل چې آیا ستا بچی په د اوبو کې ډوب شول. د هغې نه بعد دوستانو په اوبو کې ډوب شول لاندې، او د هغې نه بعد بیا ریسکیو ټیم راغلو او ماشوم یې راوایستل، چې د هغې نه بعد ماشوم قریب وفات شوی و. دوستانو یقینا چې ډېر غټه افسوس او د خفګان خبره دی، ځکه چې یو بچی چې د مور نه جدا شي هغه دپاره ډېر د افسوس او د خفګان مقام دی. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښ شوي. نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډېره مننه، شکریه. د الله په